ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د لوی او پاک الله په سپېڅلي نامه د زړه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. الله دې وکړي چې د ژوند شپې او ورځې مو په خوښۍ خوشحالۍ تېرېږي. یو وار بیا هم د رڼا په لور د ګردمیز خپرونه ده. د خپرونې د بحث موضوع مو ده د مور شیدو. که څه هم د مور شیدو د ګټې هر چاته ښکاره او معلومې دي، مګر بیا هم پر ځینو اړینو موضوعاتو غواړو خبرې وکړو. ماشوم ته له زېږېدو وروسته چې کوم لومړني خواړه ورکول کېږي هغه د مور شیدو دي، نو ځکه یې ارزښت او اړتیا ډېرې خبرې کېدلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان د توصیې پر اساس ماشوم ته باید لومړی 6 میاشتې یوازې د مور شیدې ورکړل شي. خورا مهم او اړین شیدې دي چې د مور لپاره هم فایده لري او د ماشوم لپاره هم فایده لري. غواړو په دې ټولو موضوعاتو د کونړ د ولایتي روغتون د اطفالو د برخې مسؤل ډاکټر رفیق الله صافی را سره خپرونه کې بېلمه دی. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ او په خیر راغلئ زموږ خپرونه. ډاکټر صاحب پیل په دې وکړو چې دغه د مور شیدې څومره مهم دي د ماشوم لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعي لکه تاسو چې مخکې مو ویله چې د مور شیدو اهمیت یعنې ټولې دنیا ته څرګند دی. زیاتې فایدې لري، ډېرې زیاتې فایدې لري. د مور شیدو واقعي چې ډېر ښه خوراک او مناسب خوراک دی د ماشوم لپاره، او دا یو حقیقي خوراک دی، او دا هغه خواړه دي چې ډېر په اسانه لاسته راځي او یعنې تیارول نه غواړي، جوړول نه غواړي، یعنې ډېر په اسانه لاسته راځي. او دا هغه خواړه دي چې یعنې ارزانه دي، مؤثر دي، مناسب دي او د ناروغیو مخنیوی کوي. هغه ماشومان چې د مور په تی باندې نه تغذیه کېږي نو هغوی ناروغي او انتانات ډېر زیات اخلي په نسبت د هغه ماشومانو چې په مور شیدو باندې تغذیه کېږي. او بل دغه شیدو کې یعنې ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا خپله د ناروغیو مخنیوی کوي. دا خپله یعنې د وجود حرارت سره مناسب دي، برابر دي. او بله فایده دا ده چې دا خپله ماشوم ته یعنې د هغې په وده باندې ښه تاثیر کوي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب تخنیکي همکاران د خپرونې پیل کې د یوې اړیکې اشاره کوي. ورګرځو دا یوه اړیکه برابرول چې زموږ دغه لیدونکی د کوم ځای نه اړیکه نیوله څه پوښتنه لري. سلام، ستړي مه شئ. السلام علیکم. ظهیر صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب محترم ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات. محمد اقبال مرتم کړي نه مې در سره اړیکه نیولې. اقبال صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. خپرونې ته ډېره زیاته مننه. اقبال صاحب په خپرونه کې ډاکټر صاحب بېلمه دی او د خپرونې د بحث موضوع مو د مور شیدې دغه څومره مهمې دي. که کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب یې درته ځوابوي. ډېره مننه. زما پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه دا ده چې اکثره میندې کله چې ماشوم وزېږېږي نو دا شیدې نه لري. موږ له دوی سره څه همکاري کولی شو؟ یعنې موږ دوی ته څه کورنۍ درملنه ورکولی شو؟ په کورنۍ درملنه باندې نه کېږي، د ډاکټرونه ومني تر څو دغه مور په کافي اندازه شیدې پیدا کړي او ماشوم ته یې ورسوي. ډېره زیاته مننه. اقبال صاحب خپرونه وکړو، ډاکټر صاحب درته ځواب درکوي. ډاکټر صاحب یو وروسته کې اړیکه نیولې وه د اقبال په نامه چې کله مور ماشوم وزېږي په هغه لومړیو کې وایي دی شیدې نه لري، نو څه کول پکار دي؟ موږ څه همکاري کولی شو یا څه کول پکار دي چې تر څو مور هغه شیدې پیدا کړي په هغه دغه اولو ساعتونو کې یې ورکړي ماشوم ته؟ واقعي چې ځینې میندې خپله یو د تشویش سره مخامخ یو فکر ورته پیدا شوی چې زما شیدې کمې دي، زه باید کمې شیدې ماشوم ته ورکړم. حالانکې دغسې نه، هغه د تشویش لاندې یا د کورنۍ ستونزو لاندې هغې شیدې کمیږي، یا د هغه وزن کمي، معافیتي سیسټم یې کمزوری، نو دغې وجې نه یا یې تغذیه کمزوري د کور په دغې وجې باندې د هغې شیدې کمي. باید دغې خبرو ته یعنې جدي پاملرنه وشي چې مور ښه تغذیه شي، ښه خوراک ورکړی شي. هغه ستونزې چې کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي، نورې خفګانونه وي، دا د منځه یوړل شي. او سره د دغې هم یعنې زموږ په طبابت کې هم دواګانې شته دی چې دغه ټولې خبرو سره برابر نه شي، نو هغه دوايانې هم ښه تاثیر لري چې هغې کې هم اکثره ویټامینونه وي او یا دغسې د سوچ او فکر او تشویش دواګانې دي.
چې ورکړی شي نو ښه تاثیر لري. ډېر زیاته مننه خدمت ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو تاسې هم کولی شئ په 0.6 شمېره همدا شیبه له موږ سره اړیکه ونیسئ او له قدرمن ډاکټر صاحب څخه تاسې کولی شئ د همدې نننۍ موضوع په تړاو باندې چې راتلونکې اونۍ بیا د همدې لپاره ځانګړې شوې ده او د شیدو نړیواله اونۍ هم پیلېږي د اګست له پیل څخه چې خورا مهم موضوعات تاسو سره موږ شریکوو. تاسې هم خپرونه تر پایه وګورئ او هم یې په راډیو باندې واورئ. ډاکټر صاحب یو بل پوښتنې ته راځو چې د مور شیدو ولې مهم دي دومره ډېره؟ ما مخکې هم ذکر کړل چې په دې مهم دي چې دې کې یعنې هغه ټول مغذي مواد وجود لري. یعنې داسې کوم مواد نشته چې دا کمبود ولري، حتی د وجود اوبو هم دا پوره کوي. یعنې بعضې میندې اوبه ورکوي ماشوم ته، یعنې د 6 میاشتو پورې هېڅ ضرورت نشته چې یو څاڅکې اوبه هم ماشوم ته ورکړی شي، ځکه چې دا د مور په شیدو کې موجود دي. دې کې ویټامینونه دي، منرالونه دي، یعنې هر قسم ویټامینونه په دې کې وجود لري. په دغه وجه ډېر دغه دي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې دا د مور شیدو ګټې څه دي؟ که واضح شي څومره ګټې لري، ځکه تقریبا 10 ګټې موږ یادولی شو. که تاسې راته ووایئ چې دغه ګټې کومې کومې دي؟ ما مخکې هم ذکر کړی چې دغه ماشوم د نمداناتو څخه ساتي، ناروغیو څخه ساتي، لکه ناستې شوه، ماشوم د یخېدو نه ساتي چې وجود یخ شي، یعنې دا د وجود حرارت درجې ساتي، د زیړي نه ساتي، همدارنګې د سینه بغل نه ساتي او نورې هم ډېرې بې شماره بیا دې مخکې ما ذکر کړی چې هغه دوباره به ضرورت نه. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب راځو ته چې په کوم عمر کې باید د مور شیدو ورکول ودرول شي؟ تر 2 کالو نه واخله تر 3 کالو پورې، خو لومړنۍ 6 میاشتو کې باید صرف خالص د مور شیدو ورکړی شي، نور څه ورنکړی شي. د هغې نه وروسته ورته د کور عامه خوراک کومه تغذیه چې کور کې پخېږي همغه ورکړی شي. مثلا حبوبات ورکړی شي لکه لوبیا، دال، همدغسې د غوښې یو څه برخه ورکړی شي. همدارنګې د حیواناتو څخه لاسته کوم دغه چې راځي هغه ورکړی شي، لکه شودې شوې، مستې شوې، چرګ شو، چرګ غوښه شوه یا ماهي شو. دغه هم په وروسته عمر کې ورکولی شي چې باید د شیدو سره سره، یعنې شیدو خو باید 2 نه تر 3 کالو پورې ورکړی شي او دغه ورسره هم ورکړی شي. بالکل. ډاکټر صاحب ولې ځینې میندې افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې ډېری خلک په خوارځواکۍ اخته دي یا ضعیفه دي، په هغې کې مېرمنې هم موږ یادولی شو. کله یوه مېرمنه خوارځواکي یا ضعیفه وي، نو بیا دلته یوه ستونزه ده چې په ځینو میندو کې شیده کم وي. د دې ستونزه څه ده او حل لاره یې څه ده؟ ولې ځینې میندې کم شیدو لرونکي وي چې خپل ماشوم صحتمند وزېږوي یا هغه ته ډېر شیده ورکړي؟ معمولا خوارې میندې یا کم وزنه میندې د حتمي شیدو مقدار یې څه نه څه کمي، خو باید شیدو ته دوام ورکړي، ځکه چې څومره زیات شیدو ورکوي نو یعنې دا شیدو زیاتېږي ورسره، کمیږي نه. حتی که ډېره خوارځواکې وي هم شیدو زیاتېږي. د هغې وجې خو همدغه هم کیدی شي چې یو معافیتي سیستم د مور کمي، تغذیه کمزوري یا بعضې ستونزې، سوچ تشویش او په سټرس باندې اخته وي، ژور خفګان باندې اخته وي، دغه د مور د شیدو د کمبود سبب ګرځي. ډاکټر صاحب تخنیکي همکاران د یوې اړیکې اشاره کوي، زه اړیکې ته ورګرځو تر څو زموږ درانه لیدونکي او اورېدونکي چې همدا شیبه زموږ خپرونه ګوري او اوري هغوی هم بېلابېلې پوښتنې د موضوع په تړاو لري او غواړي د دې خورا مهم موضوع خبر شي. تخنیکي همکاران د یوې اړیکې اشاره کوي 0.6 باندې کولی شي اړیکه ونیسئ. دا خپرونه د رڼا په لور ګرځې میز دی چې ما مخکې هم وویل چې دا خورا مهم موضوع د مور شیدو غواړو په همدې باندې خبرې وکړو. د مور شیدې ارزښت دومره ډېر دی چې پایلې ماشوم نیولې تر زړښته پورې هلته معلومیږي چې پایلې ښې وي په بشپړه توګه نسبت د نورو ماشومانو ته چې هغې ته په لومړیو کې شیده کم ورکړل شوي وي یا هم مور توجه ورته نه وي کړي او ډول خوارځواکې هم وي د بېلابېلو ناروغۍ څخه ځورېږي، نو نسبت هغې ته چې د مور شیدې ورته په بشپړ ډول نه وي رسېدلي. نو هیله دا ده چې ټولې میندې زموږ همدا شیبه خپرونه ګوري او ویني، خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. د اړیکې طرف ته هم تخنیکي همکاران اشاره کوي چې یوه اړیکه لرو. سلام، جوړ په خیر، ستړي مه شئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، زه جوړ په خیر. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. خپرونه ته په خیر راغلئ. مهرباني څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
من عمران د دم پلسکن اړیکه نیول. ښه عمران ورور ډېره مننه. ډاکټر صاحب راسره مېلمه دی، د کوم پوښتنه لرئ مهرباني؟ ظاهر صاحب ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې د اسلام د نظره مور خپل ماشوم ته څومره وخته پورې شیدې ورکولی شي؟ سمه ده، ډېره زیاته مننه. خپرونه وګوره. ډاکټر صاحب درته ځواب درکوي. یو بل اړیکه هم تخنیکي همکارانو وصل کړې ده. سلام جوړ په خیر. دغه اړیکه پرېښوله، بله اړیکه راغلو. سلام، ستړي مه شئ. السلام علیکم ظاهر جان. وعلیکم السلام، په خیر راغلئ خپرونې ته. کوم ظاهر جان صاحب، تاسو ته سلام او ځانګړی سلام ډاکټر صاحب ته، بیا د راډیو اورېدونکو ته. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. مهرباني نوم مو واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ظاهر جانه کې یا زه مشکل نه پوهېږم چې غږ باندې دې پوه نه شوم. ښه مهرباني، څوک خبرې کوئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟ پوښتنه هم وکئ. زما غږ درځي تاسو ته؟ بلې بلې، غږ هم لرم، پوښتنه هم وکئ مهرباني. لوی سر کې ډاکټر صاحب ته راغلاس یم. بیا زما پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې د شیدو ویټامینونه موجود دي، که ډاکټر صاحب په هغه کې لږ معلومات راکړو. ښه ډېره مننه. خپرونه وګورئ. ډاکټر صاحب لومړی اورېدونکي اړیکه نیولې وه. د اسلام له نظره تر کومې مودې پورې موږ شیدې ورکولی شو ماشوم ته؟ د اسلام له نظره حولین کاملین قرآن شریف کې ذکر کېږي چې یعنې 2 کالو پورې ورکړی شي، خو که 3 کالو پورې ورکړی شي نو نور هم زیاته فایده لري. ښه بل ورور اړیکه نیولې وه، وایي چې کوم ویټامین د مور په شیدو کې شته، کوم مهم مواد دي، ځکه زموږ اورېدونکي دي غواړي هغوی پوه شي. هغې کې ویټامین ا شته دی چې هغه د شیرې کې یعنې د شیرې مخنیوي کې رول لري، همدارنګې د سترګو په نظر تیزوالي کې رول لري، د پوستکي په امتحاناتو کې رول لري، په وده کې رول لري. او ویټامین بي پکې شته دی، دغه ټول قسمونه شته، B1 او B12 او B6 او همدارنګه ویټامین سي پکې شته دی، ویټامین ای پکې شته دی. یعنې دا ټول ویټامینونه یعنې ښه ډېر تفصیل غواړي چې یعنې هر یو خپل رول لري په وجود کې. تاسو تشریح کړئ، زموږ لیدونکي غواړي ډاکټر صاحب پوه شي که وخت ملوي. لکه ویټامین ای چې دی دا خپله د جنسي قوه کې رول لري، د ځیګر په تغذیه کې رول لري، او ویټامین کې چې د وینې په لخته کېدو کې کوم ماشوم کوم ځای ویني شي د هغې په دغه کې رول لري. ویټامین بي چې دی دا د وجود په معافیت کې رول لري، وجود ته معافیت ورکوي، د امتحاناتو په مقابل کې یعنې ژغوري. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. زموږ همکاران د یوې دمې اشاره کوي، ورځو لنډه دمه اخلو، دمې وروسته بېرته راګرځو، د رڼا په لور ګردي میز سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو، لنډه دمه مو واخیستله. د رڼا په لور ګردی میز خپرونه راسره ګورئ. د خپرونې د بحث موضوع مو ده د مور شیدې. دغه خورا مهم موضوع باندې غواړو ډاکټر دمو نرس سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب راځئ ته چې د تیو ورکولو طریقه کومه یوه ده؟ ښه ماشوم باید په مستقیم ډول غېږ کې ونیول شي، یو لاس د هغې نه راچاپېر کړی شي، سر یې راټینګ کړی شي چې سر ته بل طرف ته زوړند پاتې نه شي، او زنه یې باید د تی سره لګېدلې وي. د تی د سوکې په 3 برخه توروالی باید د ماشوم په خوله کې، خوله یې لکه پوره کولاوئ، او لاندې ژبه یې چې ده، لاندې شونډه چې ده د ماشوم دا باید شاته تتاوه شوي. که ماشوم غلط پوزیشن باندې دغه شي نو هغه بیا هوا ورسره کش کوي چې د ګیډې درد سبب ګرځي. که په دغسې صحیح طریقه باندې دغه شي نو هغه بیا یعنې ښه تغذیه کېږي، ځان هم مړی، او بل ماشوم ته باید مخامخ وګوري مورې چې خپل منځ کې عاطفه پیدا شي. ښه ډاکټر صاحب غواړو په دې باندې هم رڼا واچوو چې د پیدایښت څومره وروسته تی ورکول شروع کېږي؟ چې تر څومره زر شروع شي هغومره ښه دی. لکه په لومړۍ ساعت کې باید شیدو شروع شي. پخوا به داسې یوه عقیده وه چې دا ورزل ماشوم ته نقصان کوي، دا به یې ایسته اچول میندو. یعنې اوس معلوم شو چې ټول ویټامینونه په دغه کې وجود لري، هغه تر ټولو ښه موضوعي مواد په همدغې ورږو کې وي. یعنې په لومړي ساعت کې باید ماشوم ته تغذیه شروع شي. بلکل. ډاکټر صاحب غواړو په دې وپوهېږو چې خالص شیدې باید په څومره وخت کې ورکړل شي، او د هغې څخه وروسته تغذیه په کومه طریقه صورت ونیسي؟ خالص شیدې باید تر 6 میاشتو پورې ورکړلی شي، چې په دغه کې یعنې هېڅ قسم خوراک، څښاک یا اوبه ماشوم ته ورنه کړی شي بغیر د دواګانو نه چې کله ناروغ او ډاکټر یې ورته تجویز کړي.
او د 6 میاشتو نه وروسته بیا د کور عادي خوراک ورسره شامل کړی شي، لکه حبوبات شو، دغه لوبیا دال شو، سبزیجات شو، میوه‌جات شو، شیدو شو، ماسته شو، دغه عادي خوراک ورسره په قلاره شروع کړی شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په دې په اړه به هم وغږیږو چې د ناروغتیا پر وخت کې ماشوم ته یا مور ته مور کولی شي ماشوم ته شیدو ورکړي او که نه؟ باید په دغه وخت کې کله ماشوم ناروغه شي نو یو اضافه خوراک ورکړی شي، ځکه چې یو خو د ماشوم اشتها د ناروغتیا سره کمیږي، بل د هغې د ګلوکوز مقدار کمیږي، ځکه چې هم یې ناروغ په مصرف رسوي هم یې انتانات په مصرف رسوي. نو ضرور ده چې یعنی نه صرف دا چې هغې ته شیدو ورکول بند کړی شي یا خوراک پرې بند کړی شي، بلکې اضافه کړی شي، یو خوراک 2 اضافه کړی شي په ورځ کې. بالکل. ډاکټر صاحب د ټي ورکولو مور ته څه فایده لري؟ مور ته هم لکه ماشوم ته چې موږ څو ځل وویله چې یعنې سختې زیاتې فایدې لرلې د شیدو، دغسې مور ته هم فایدې لري. لومړنۍ فایده دا ده چې دا رحم ته تخلص ورکوي، چې تخلص یې ورکړو نو د هغې هغه د ولادت نه وروسته د وینې بهېدل کمیږي، یعنې په کم مقدار سره بیا دا دغه کېږي، زر ښه کېږي. او بل دا دی چې خپله میندو ته دا فایده لري چې هغه د انتاناتو څخه ژغوري، او بل دا د 6 میاشتو پورې دغه خالص شیدو چې ورکوي دا خپله مور د یعنې دوباره د حمل اخیستو څخه ژغوري. بالکل. ډاکټر صاحب زموږ درانه لیدونکي چې همدا شیبه خپرونه ګوري هغوی سره به هم ډېرې پوښتنې وي او ډېر موضوعات غواړي چې هغوی پوه شي. د ماشوم ژوند کله د خطر سره مخ کېږي؟ دغه یو 3 خبرې دي کې چې مطلب اول دا ده چې ماشوم ته په وخت شیدو شروع نشي، لکه ما چې ویل چې باید لومړني ساعت کې شروع شي او مور په دغه لومړني ساعتونو کې مور ته شیدې ورنه کړي د ژوند د خطر سره مخامخ وي. دویم شیدو پې زر ودرولی شي، لکه 2 کاله یا 3 کاله نه مخکې یا 1 کال وروسته ورته شیدو بند کړی شي، دغه هم د دغه ژوند د خطر سره مخامخ وي. او بل په لومړني 6 میاشتو کې یعنې د سره نور خوراکونه شروع شي، بعضې میندې ورته بیا نور خوراکونه وایي زما شیدې کمې دي، نور خوراک ورته شروع کړي، نو په 3مه میاشت 4مه میاشت دا خپله د خطر سره مخامخ. ډاکټر صاحب قدرمن ډېره زیاته مننه کوو کورمودان. ډاکټر صاحب راځو ته چې په عامه ټولنه کې په افغانستان کې ډېری وخت فیټر کارول کېږي چې هغه له سرطاني ناروغیو ډک دی، او اکثره دا کار ځینې چې موږ لیدلي دي ډېری قابله ډاکټران هم دا کار کوي چې ماشوم ته د تای ورکولو په فرصت سره نوي فیټر ورکوي. آیا فیټر له خطر ډک دی او که نه؟ او څنګه موږ کولی شو چې د دغې فیټر مخه ونیسو او میندې په دې وپوهوو چې دوی ماشوم ته خپل نیچرلي یا طبیعي شیدو ورکړي؟ واقعي چې ځینې مجبوریتونه به وي چې ستا خبره چې قابلهګانې هم دغه فیډر استعمالوي. دغه چونکې یو پلاستیک نه جوړ شوي حتمي دغه پلاستیک د انتاناتو سره مخامخ وي، ځکه چې کوم پوخ دغه نه لري، او یا همیشه د یعنې د ځمکې سره مخامخ کېږي، خاورې سره مخامخ کېږي، د نورو شیانو سره مخامخ کېږي چې هغه د انتاناتو نه ډکي. نو واقعي چې ماشومان ټول د انتاناتو د خطر سره مخامخ وي، دغه څخه په جدي ډول باندې مخنیوی وکړی شي. ډاکټر صاحب تاسو د یو ډاکټر په توګه چې په ولایتي روغتون کې دنده لرئ، ولې میندې آیا مپوهاوی نه ده شوې کوم مسؤلیت چې مسؤلې ادارې لري هغوی نه ترسره کړی؟ ډېری وخت میندې د شیدو ورکول ډډه کوي. آیا دا د کمزورۍ فکر کوي؟ آیا دوی داسې فکر کوي چې دا مهم نه دي بهرني خواړه یا بیرونه چې کوم خواړه ورته راوړل کېږي هغه ورکول کېږي؟ تاسې د دې وجه علت څه بولئ؟ موږ سره خپله په اسداباد ولایتي روغتون کې یعنې زنانه هیلث ایجوکیټره یا صحي مبلغه هم شته دی او نارینه هم شته دی، او د دېو د میاشتني پلان کې یعنې دغه د شیدو ورکولو فایدې دا ټولې شاملې دي او د دغې طریقه او دغه ټول ورته ښیي. خو بیا هم بعضې میندې داسې د اطرافو نه راځي، هغوی یو قسم له عقیدې لري، نو د هغې عقیده سمول هم وخت غواړي. لکه واضح شي عقیده د هغوی څه ده؟ شیدو لکه څه ولې ناروا دي شیدو چې شیدو ورکول خپله مور کمزوري کوي. حالانکه ما خو مخکې وویله چې شیدو چې څومره زیات ورکړی شي هغومره هم مور ته فایده لري، مور د انتاناتو څخه د ناروغیو څخه ژغوري، هم ماشوم ته فایده لري او هم شیدو زیاتېږي. حتی که شیدو یې نه وي
د شیدو بار بار ورکولو او ډېر ورکولو سره د هغه شیدو اضافه کېږي. ډاکټر صاحب زموږ د ټولنې بېلابېله قشر چې سپین ږیري علما استادان فعالان ځوانان دوی څه مسؤلیت لري تر څو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د مور شیدو د ګټو نه خبر کړي. سید چې رسنۍ کار کوي په دغه برخه کې روغتیا پالان کار کوي بیا هم باوجود د دې چې موږ دا نننی ګردی میز د دې شاهد ده چې لا هم میندې خپل ماشوم د شیدو نه ورکوي. د ټولنې دغه قشر چې ما نومونه واخیسته دوی څه رول لري تر څو زموږ خلک په دې اګاه کې شي یا په خاص ډول مېرمنې په دې اګاه کې چې د مور شیدې خورا مهمې دي؟ واقعي چې څرنګه چې دغه شیدو ورکول ډېر مهم دي، خورا مهم دي. دغسې باید د ټولنې هر قشر په دې کې برخه واخلي، که هغه ډاکټر دی، قابله ده، نرس دی، دواساز دی، حتی میډیا ده، علما دي، یعنې هغوی د جمعو په خطبو کې باید دا موضوعات واچوي او په دې باندې وګړېږي تر څو د میندو د شیدو ورکولو اهمیت هر چا ته معلوم شي. ډاکټر صاحب ستاسو شخصي تجربه چې د روغتیا برخه کې کلونو اسبابات ولایت روغتون کې دنده لرئ او کار کوئ، داسې یو میکانیزم یا یو معلومه لاره یا یو معلوم طرف څه کول پکار دي د روغتیا وزارت ته یا ولایتي شفاخانې ته تر څو موږ خلکو ته سره کرښه کېږدو که د مور شیدې ماشوم ته ورنکړي ستاسو د ماشوم ژوند په خطر کې دی؟ څه کول پکار دي؟ ستاسو دغه ټرینینګونه دغه ورکشاپونه چې ما اخیستي دغه خلک چې مو روزلي دي خپله هم په دغه برخه کې د کلونو هڅې په ولایتي شفاخانه کې دنده لري، تاسو داسې کوم میکانیزم تشریح کولی شئ زموږ لیدونکو ته چې په هغې په اساس باندې موږ وکولی شو چې د ټولنې د هره مور په دې وپوهیو دغه راډیو او د دې ټلویزیون د لارې نه چې د دې نه بله بهترینه لار نشته، تاسو ته اقتصادي ده، ګټوره ده. زموږ وروستۍ پوښتنې هم همدغه پاتې دي چې هغې باندې بیا هم غږېږو. تاسې کوم میکانیزم تشریح کوئ زموږ لیدونکو ته؟ زموږ د وزارت نه غوښتنه چې باید ډاکټرانو ته علاحده ټرینینګونه دایر کړي په دغه بخش کې او پوتي ورکولو په پیدو کې دغسې قابلهګانو ته علاحده دغه کړي او حتی لابراتوار والا ته، فارمسیستانو ته، دې ټولو ته عامه پوهاوی زیات کړي. په کلو کې کوم CW چې ورته وایي صحي کارکوونکي دي هغوی ټرینینګ کړي او هغوی دغه ته صحي تعلیمات یا روغتیایي لارښوونې زیاتې کړي. انشاءالله د اهمیت به هر چا ته معلوم شي. ډاکټر صاحب دا مور که ماشوم ته شیدې ورکوي یو به په عموما د کورنۍ په نورو غړو باندې بوج دا کم وي چې هغوی به له خوراکي توکو راوړلو ډډه وکړي. اوس راځو په دې غږېږو چې د اقتصادي ګټې د مور شیدو څه دي؟ یوازې د کورنۍ ته د مور ته ماشوم ته د فامل ته یو کوره د اقتصادي ګټې د مور شیدو څه دي؟ واقعي چې دا شیدو خو د مور شیدو خو داسې دي چې ارزانه دي او په اسانه لاسته راځي او که د بازار شیدو استعمالوي واقعي چې د ده اقتصاد ته ضربه رسوي، دغسې فیډر ورته اخلي، نور سامان جوړول، ګرمول، برابرول، دا ټول وخت ضایع کوي، نو دا ټول اقتصادي ضربه ده کورنۍ ته. بالکل. ډاکټر صاحب چې یوه مور ناروغه وي هغه کولی شي ماشوم ته شیدو ورکړي، خپله ناروغه نارامه ده او سره دې چې هغه منرالونه او ویټامینونه چې په شیدو کې دي هغه ماشوم ته انتقالېږي، نو د ناروغۍ په مهال هم کولی شي شیدو ورکړي ماشوم ته؟ بالکل باید ورکړي. شیدو یعنې داسې کوم حالت نه لري چې هغه پکې بند کړی شي، باید ورکړی شي. خپله مور ته هم ګټه رسوي؟ مور ته هم ګټه رسوي، هغه هم د امتحاناتو څخه. ډاکټر صاحب راځو ته چې د مور شیدو د ورکولو تکلیفونه کوم یو دي؟ یعنې بعضې تکلیفونه شته دی لکه خپله میندې سره یو ویره وي چې زه شیدو ورکوم او زه به په تکلیف شم یا به زه په کوم ناروغتیا باندې اخته شم. دا یو غلطه عقیده وي، بلکې د شیدو ورکولو سره شیدو نور هم زیاتېږي. بل د خپله د تیدو سوکو چاودېدلي چې دا هم مور ته یو تکلیف وي د شیدو ورکولو کې چې هغه خپله تداوي لري، یعنې د تشویش وړ نه وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل علاج او تداوي وکړي. بل په سینو کې غوټې، پړسوب دغه هم مور ته یو تغذیت او دغه ورکوي، تکلیف ورکوي، هم تداوي شته دی، باید حل لارې ولټول شي او ډاکټر ته ورشي، ډاکټرې ته ورشي او هغه تداوي کړي. ډاکټر صاحب یوه روغه او ناروغه مېرمن یعنې یوه صحتمنده او کمزورې مېرمن دوی شیدو مقدار کې کوم فرق شته او که نه دواړه یو ډول دي؟ نه فرق نه لري. باید یعنې ناروغه مور داسې فکر ونه کړي چې زما شیدو کم دي زه باید کم شیدو ورکړم، هغه هم باید پوره کوشش وکړي چې ماشوم پوره تغذیه کړي.
ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ چې زموږ خپرونې ته راغلئ او د مور شیدو پر ګټو او فایدو او مهمو مسایلو مو خبرې وکړې. ستاسې وروستی پیغام غوښتنه څه ده زموږ د هېوادوالو نه د یو د روغتیاپال په توګه چې په دغه برخه کې کار کوئ؟ زما غوښتنه همدغه ده، چونکې موضوع همدغه د شیدو ورکولو ده، باید ټولې میندې خپل ماشومانو ته تر 6 میاشتو پورې خالص شیدې ورکړي، د هغې نه وروسته متممه غذا ورسره شروع کړي او د په صحیح لارښوونو باندې عمل وکړي چې هم ده ته فایده ده هم ټولنې ته فایده ده. ځکه که یو ماشوم امتحانات باندې اخته شي یا معذور راشي نو هغه په ټولنه باندې هم بوج کېږي. ډېره زیاته مننه. د زړه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د دې وخت د رڼا په لور ګرځی میز چې مو درته وړاندې کړي. تر بیا بلې خپرونې مو په پاکه مهربانه خدای سپارو. د یو سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته ښه عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی، تغذیې هم چنان